د اسلامي هیوادونو د دیني علماو یو پلاوی کابل ته راغلی چې د نجونو د زده کړو او ځینې نورو مسایلو په اړه د اسلامي امارت له چارواکو سره خبرې کړې دي. د دیني علماو د دغه پلاوي استازي وایي چې د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو سره یې له نږدې ولیدل او په افغانستان کې د رامنځته شوي اسلامي نظام او ډاډمن امنیت لا پیاوړتیا په موخه یې له هغوی سره خبرې اترې وکړې. وقد لقي الوفد الكريم استقبالا طيبا وحفاوة بالغة من قيادات الإمارة الإسلامية. د شرع اغلاس او ستري میلمپالنې ترڅنګ نوموړی هیئت د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو او مسؤلینو سره لیده کاته هم ترسره کړل چې له هغوی څخه په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا معاون ملا عبدالغني برادر اخوند، د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي، د کورنیو چارو وزیر محترم خلیفه سراج الدین حقانی، د مهاجرینو شهداو او معلولینو اطلاعات او کلتور، لوړو زده کړو او تعلیم او تربیه وزیرانو، همدارنګه ځینې نورو شرعي دینی لوړپوړو چارواکو لکه د اکاډمي علوم رئیس، د اسلامي امارت مجاهدین، عام ځوانان او ولس هم شامل دي. العلوم في افغانستان كما سررنا بلقاء جنود الإمارة الإسلامية وبشبابها. د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو دغه پلاوی په ټولو اسلامي هیوادونو غږ کوي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني او په نیکو کارونو کې ملاتړ وکړي. لذا ندعو جميعا كل الدول الإسلامية أن تتواصل مع الإمارة الإسلامية وأن تعترف بحكومتها اسلامي هیوادونه دې ته رابولو چې له افغانستان اسلامي امارت سره اړیکې جوړي او نظام یې په رسمیت وپیژني او د مرستې لاس ور اوږد کړي او په تقوا او نیکۍ کې مرسته وکړي. على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دغه دیني عالمان وایي چې د اسلامي امارت مسؤلین په داسې یوه کړنلاره کار کوي چې پکې به د ښځو ټول شرعي حقوق خوندي وي او تر پلي کېدو وروسته به یې د نجونو زده کړې پیل شي. أكد قادة الإمارة الإسلامية على التزامهم بتعليم كافة فئات المجتمع الأفغاني ذكورا وإناثا. د اسلامي امارت مسؤلینو د ټولنې ټولو غړو نارینه او ښځینه پر تعلیم ټینګار درلود، ځکه هیڅ تصور نشي کېدای چې د یو دولت مشاري دي علما کوي او هلته دي تعلیم منع وي، خو ځینې تخنیکي او لوجستیکي ستونزې شتون لري چې باید ورته د حل لارې ولټول شي تر څو تعلیم د شریعت د لارښوونو سره موافق وي. او په دې اړه یې د ګڼو وزارتونو څخه مشترک کمیسیون تشکیل کړی تر څو د ستونزو د حل لارې پیدا کړي او د هغې لپاره یې ځانګړې نیټه هم ټاکلې. وإيجاد الحلول وحددت وقتا زمنيا تنتهي منه اللجنة بإذن الله عز وجل. د نجونو د زده کړو له ځنډېدو سره بېلابېل ملي او نړیوال غبرګونونه راپارېدلي. د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو دغه پلاوی وایي چې د افغانستان د اوسني نظام مشران دیني عالمان دي او هغوی هیڅکله د علم مخالفت نه کوي بلکې د یو مسون او شرعي چاپېریال تر برابرېدو پورې د نجونو زده کړې ځنډولې دي.